الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اسلام د سرلوړی او د دنیا د کافرانو نه د ازادۍ د ارمانجنو په قطار کې مونږ هم د دنیا ټولو مسلمانانو ته عموما او د افغانستان قهرمان او غیرتی ملت ته خصوصا د صلیبیانو او د ټولي دنیا د کافرانو د شکست او د افغانستان د ازادۍ مبارکي وایو. دا فتح او کامیابی زیاتره د معنوي اسبابو په وجه باندې الله پاک مسلمانانو ته په نصیب کړه. د ظاهري اسبابو په دنیا کې هیڅ چام دا تصور نشو کولی چې دومره بېوسه او خالي سلام محدود مجاهدین دي د دنیا ټولو طاقتورو کافرانو ته شکست ورکي، ځکه چې د کافرانو د سپر طاقتونو په مقابله کې د مسلمانانو اسباب او اسلحې د نشت سره برابرې وي. نو دا فتح زیاتره د معنوي اسبابو په وجه باندې وه. هغه معنوي اسباب د مشرانو انتهایی اخلاص، د غازیانو مجاهدینو سختترین مسلسل قربانی، د یتیمانو آهونه، د بندیانو د زولنو د ولچکونو شرنګهار، د کونډو د شهیدانو د وارثانو ژړاګانې او د امت مسلمه د مخلص قشر دعاګانې وي. په آخر کې د شرعي مسؤلیت په بنا باندې یوه تکراري خبرم کول غواړو. هغه دا چې مجاهدین او مسلمانان باید د مخکې په نسبت اوس ډیر الله پاک ته متوجه شي. لکه د تیر په شان دی الله پاک داسې وخت نه راولي چې په دفترونو، موټرو، په مجللو هوټلونو کې په خوراکونو او بهر ملکونو ته په سفرونو کې داسې ورک شي چې د مجاهدینو قربانۍ درنه هیرې شي. ګورئ چې په فارسپورسو کې د زرګونو شهیدانو لولپه جسدونه درنه هیر نشي، د هغو ملګرو زنکدنونه درنه هیر نشي چې ستاسو په مخ کې د شهادت سلګۍ ووهلې، هغه فدایان درنه هیر نشي چې د وطن په سرکونو غوښې او هډوکي وشیندل شول. تاسو چې په کومو سرکونو تیریږئ په همدې سرکونو لا تر اوسه هم د فدایانو د تودو وینو خاپونه شته دی. هغه بې سرپرسته یتیمان درنه هیر نشي چې د ولږې او د بېوسۍ سلګۍ وهي. الله پاک د مسلمانانو ته تر قیامته امن، سوکالي او د اسلامي نظام لاندې ژوند په نصیب کړي او په هر ځای کې چې کافران په مسلمانانو مسلط دي او ظلمونه ورباندې کوي، الله پاک دې د دوی د ظلم نه خلاص کړي او په کافرانو دې الله اسماني صاعقې نازلې کړي.